بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس ده لیکسیون 58 یعنی 58 درس د 58 سپیل بوشتابیغن داسې راځي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس او د درس نه مخکې رښتیا دې ته توجه کړئ دا خواته چې دغه ځای ده کنه دا یو د پاڼې یو مخ ده او دا دغه چې دا خواته د بل مخ ده. ښه دواړه مې برابر په دې راوستلي چې په دې باندې لږ سهولت تاسو ته جوړ شي. ښه او شروع کوو. دلته وایو چې وی هایست داس ورت یا کنه دلته وایو چې وی یعنی څه، هایست یعنی نومیږي، داس یعنی دا، ورت یعنی دا جمله، یعنی دا جمله څه نومیږي. ergänzen Sie hier und auf Seite 35 یعنی څه ergänzen یعنی کامله کې یا مکمله کې، Sie یعنی تاسو، hier یعنی دلته، und یعنی او auf Seite 35 یعنی د مثلا د پاڼې په مخ کې ساتي یعنی د پاڼې مخ کنه یا د پاڼې په نمبر کې یا په نمبر کې کنه 15 یعنی د پاڼې د 15 مخ کې تاسو هغه کوي مکمله کوي. نو دوستانو د 15 مخ دغه یو ده. ښه دا مې د دې لپاره درته وایم چې دغه یو ده ځکه تاسو دوستانو پیږي چې مثلا ما تاسو ته د پاڼو نمبر په درسو کې نه دی راوستلی. ښه امیدوارم تاسو پوه شئ. دلته وایو چې welche Buchstaben stehen am Ende یعنی welche یعنی کوم یو Buchstaben یعنی حروف stehen یعنی ودریږي am Ende یعنی په اخره کې. نو اوس ګورو دوستانو چې یعنی د دې مطلب څه شی دی. ښه اوس ګورئ اول به دغه خط وایو. ښه دلته وایو چې مثلا ګورئ دا جملې موږ تاسو په مخکینی په شپږ 50 درس کې موږ تاسو تکرار کړې وي. مثلا ویلم وي مثلا یو کس دغه کار کوي، پلانه دغه کار کوي کنه. اوس دلته ګورو چې دغه جملې دا صرف دا جمله چې ځکه هغه څنګه ځکه هغه ته وایي تلیفونیرن یعنی تلیفون کول. ګوري دوستان دلته دوه دانه تلیفون ګوشیګانې دي. ښه کده دینه دیته تلیفونو کې هم مغه ته تلیفونیرن وایي یعنی تلیفون کول او کده دینه دیته کې فرق نه کوي. که مثلا دلته وایي سینګن یعنی आवाज خانی کول یا غانا ویل کنه. سینګن یعنی صرف आवाज خانی کول. دلته وایي ترینکن یعنی سکل. دې ځای کې وایي چې شرایبن یعنی لیکل. دلته وایي تانسن یعنی ګډېدل یا رقصېدل یا بازی کول یا ډانس کول. او دې ځای کې وایي چې روخن یعنی سیګریټ وخل کنه. اوس رښتیا په دغه باره کې به بله خبره هم درته وکړم. روخن ګوري دوستانو مثلا روخن موږ تاسو په پښتو کې البته دغه یو دوه قسمه وایو کنه، یو دوه قسمه. البته یو قسم خدای سي وایي چې مثلا یو کس وایي چې سیګریټ وخم، یو وایي زه سیګریټ سکوم کنه. نو دا دوه قسمه جملې همیشه موږ تاسو استفاده کوو. نو په دغه حساب باندې ګرامري حساب ماته معلوم نه ده، خو مثلا موږ تاسو په ډیالوګ کې همیشه دغه څه وایو. نو کچیره موږ تاسو وایو چې سیګریټ وخم یا سیګریټ وخل، نو هغه وخلو ته چیرې جوړ کو مثلا هغه په ډوچ کې به بل معنا جوړیږي. ښه کسکلو د شي نو سکل چې دی مثلا دوی سکل په چش کې راوستلي مثلا سکل چای سکل و بسکل مثلا کافه سکل شودي سکل داسې مختلف شیو ته جوړیږي. ښه امیدوارم دې باندې تاسو پوه شئ. چې دلته وایي مرک یعنی څه معنا؟ مرک یعنی معلومه کوي. چی شی معلومه کوي؟ ګورئ دوستانو مثلا د جمله چې مثلا د صرف جمله چې ځکه نو دې کې اخره کې همیشه ا ان دلته ودرېږي. ښه ا ان نو دا وګورئ دلته ا ان لیکل شوی یعنی دلته په دې ځای کې وایي تلیفونیر یعنی تلیفون کول. دلته وګورئ دغه ا ان چې دا کنه دلته راغلی، دا دلته تیار بیل شوی دی دغه ځای کې. دلته وایي سینګن یعنی आवाज خانی کول، ترینکن یعنی سکل، شرایط من یعنی شرایط یعنی لیکي، من یعنی سړی، میت یعنی سره د چی شي دغه ا ان سره لیکي. ښه امیدوارم دوستانو پوه شئ ځکه دغه حروف چې د په انګلیش کې ای ده په دې ژبه کې ا ده. نو دې تم لږه توجه ساتئ. مثلا سړی کله په کې غلطیږي ا ان. ښه امیدوارم په دې پوه شئ. اوس به د نیم وخت به راشو. ښه اوس ګورو مثلا په دې ځای کې ګورئ دوستانو مثلا موږ ته وایي welche Buchstaben stehen am Ende کنه. welche یعنی کوم یو Buchstaben یعنی حروف stehen یعنی ودریږي am Ende یعنی په اخره کې. نو ګورئ دوستانو مثلا دلته ای ان سره ده. ښه دلته هغه ای ان ته لري کړي صرف دلته وګورئ راوخ ده، ترینک ده، تلیفونیر ده، تانس ده او هغه ده سینګ ده، شرایب ده. صحیح ده.
نو اوس ګوري دا اوس موږ تاسو یو مشخصه کس ته وای استعمالو اوس هغه څنګه کوو ځکه په دې ځای کې موږ تاسو چې په اخره کې کوم حروف ودرېږي کنه نو اوس ګورو چې دلته کومه ودرېږي امیدوارم دوستانو توجه کړي دلته وای چې علي تلیفونیرت کنه علي یعنی تلیفون کوي یا په تلیفون کې غږیږي صحیح ده کنه غږیدلو ته بشوي خو په دې ځای کې علي تلیفونیرت یعنی علي تلیفون کوي دلته وای چې هغه ده لیانا سینګت لیانا یعنی غانا وای ښه په دې ځای کې وای چې هغه سیتا ترینګت سیتا یعنی سکی هغه دوستانو د چې سکی هغه سره بیل هغه کې دلته صرف د تی په باره کې ده مثلا چې په اخره کې کوم حروف درېږي دغه په باره کې وای امیدوارم دوستان پوه شوي دلته وای کریم شربت کریم یعنی لیکي دا وګورئ دوستانو د غونډو په اخره کې تی راغلی ده دلته وای نادا تانست یعنی نادا غړېږي دلته وای ماریا راوخت ګوري تی یعنی د دې غونډو په اخره کې تی ودرېدلې ښه یا تی استعمال شوی یا تی راغلی ده ښه په دې ځای کې وایي چې مېرکې یعنی معلومه کوي مارک وښیي علامه پې وښیي ښه یعنی څنګه اوس ګورې دلته وایي تلیفونیرت یعنی تلیفون کوي څوک یې کوي هغه بیا دغه کس نوم ورسره مشخصوي یا اوله کې یا په اخره کې تلیفونیرت یعنی دلته وګورئ اخره کې تی راغلی یعنی دا یو کس ته مشخص شوی دلته وایي سینګت یعنی ګانا وایي یا آوازخواني کوي څوک یې کوي دغه کس نوم ورسره په اخره کې یا په اوله کې ورسره اخیستی شي دلته وایي چې ترینګت یعنی سکی څوک سکی مثلا کوم کس چې بیا چې سکی کنه د یا په اوله کې په اخره کې نوم مشخصوي ښه په دې ځای کې وایي شربت من میت یعنی شربت یعنی لیکي من یعنی سړی میت یعنی سره د چی شي د تی دا وګورئ دوستانو د غونډو په اخره کې تی راغلی په دې ځای کې مېرک یعنی مارک وښیي تاسو دلته د چی شي وښیي د دغو کې چې کوم تاسو ته یې لپاره لکه پاسې ویلې کنه چې په اخره کې کوم حروف درېږي نو دلته په اخره کې هغه کوي اوس د دې ټکم دلته هغه کو وم لیکه یعنی مارکم که یا معلوم که یا مولیکه چې مثلا پوښښ چې مثلا دغه حروف په اخره کې ودرېږي او دلته هم دغه مثلا په اوله کې چې دلته چې زده کوي جمله ای ان سره زده کېږي ای ان مثلا دلته وګورئ ای ان ده ښه دوستانو امیدوارم په دې درس باندې پوه شوي ډېر اسانه درس و مثلا که توجه ورته وکړئ په اسانه باندې پرې پوهېږئ او که توجه ورته ونه کړئ نو بیا هغه خپل کار ته دوستانو خپله پوهېږئ او کار هم ښه د راتلونکي درس به دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال چیس